بهرحال محترم عرض می دا کو چې شریعت نو راغله، اسلام نو راغله، د زنانه سره په معاشره کې یو لوی عظیم ظلم شروع، د زنانه سره یو بے انتهایی ظلم شروع. شریعت د هغه ظلم سدباب وکړو. زم تاسو لګ نظر وکړئ زما خبره باندې. شریعت اسلامی راغې زنانه له سلور حیثیتونه ورکړه. سو حیثیتونه؟ سلور حیثیتونه ورکړه. اول حیثیت زنانه له ورکړو ولدا کمور دا. اول حیثیت د زنانه دا ده چې د موري کله د دې اولاد وشي د بچو د پاره د صحیح حیثیت لري، د مور کې دوه حیثیت لري. دا د بچو د پاره مور ده، بلکې کله دا مور ده. شریعت بچو ته ذهن کې ورواچول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړو، د دغه میاندو بچو ته اعلان وکړو ستاسو لپاره جنت د میاندو قدمونو د لاندې لري، یعنی تاسو خپل میاندې راضي کړئ، دا غوي خوشاله کړئ، ستاسو نه دسه لانل شي دنیا نه. دویم حیثیت ورکو بلکې دا زنانه خور ده، دا ستا عزت ده، کدا زنانه ستا خزه ده، دا پدې د دې نفقه پتا باندې واجب ده، کدا ستا لور ده، ستا په مال کې ردی حصہ ده. نن زمو پښتنو خو دا خبرم د شریعت باز احکاماتو موږ انحراف کړل دي. وس بچی د یو پلاری بیا د بچو حصہ په کې منو او د لونو حصہ نه منو. د یاد ساتي یو سړی که څومره نیک عمل شي، څومره نیک عمل شي، د خور حصہ نه ور کوي، څومره عبادتونه کوي، د څومره حجونه کوي، څومره ذکر اذکار کوي، څومره نوافل کوي، دا عبادتونه د جهنم د تلو نه نشي بچ کولای. ځکه حرام دي په ګډه کې ستا خو هیڅ عبادت نه قبلېږي. او به دا یاد ساتئ زموږ معاشره کې نن سبا خلک داسې منی نه، نو کته منی نه پر قرآن اعلان دی کافر ګرځيږي هغه سره. او کته منی چې ها په یو حرامو کې مبتلا هم د خوري حصہ مې والیدا او به خوري، نو د یاد وساته څه قسم دعا هم دي نه قبلېږي، څه قسم عبادت دي نه قبلېږي. امام ابن کثیر رحم الله یو حدیث نقل کړي، یو کس ته روان دی پیاده مسافر دی، یو حدیث روایتو کې راځي د مسافر دعا الله قبلای. دویم دی اسی عام مسافر هم نه دی، حج روان دی، انتهایی ببر سره نوکان غټ شوی په بد حال باندې دی، د دعا کوي لاسونه چوتای یا رب یا رب یا رب دعا کوي. نبی رسول الله فرمایي د دعا به کم ځای قبول شي ګډه کې حرام پراته دي. نو محترم وارز می دا کو سلورم حیثیت شریعت دا ورکو کدا لور دا د پلار په مال کې ردی حصہ دا. دا سلور حیثیتونه یا خو مور دا یا خور دا یا لور دا یا خزه دا. شریعت سو حیثیتونه ورکلا، سلور حیثیتونه ورکلا. زنانه له عزت ورکو، زنانه له په معاشره کې یو بادشاہي ورکلا. سلیته ویل ستا کار دے مال ګټل، ستا کار دے روزي ګټل، د زنانه کار دے د کور بادشاہ دا، د کور هغه نظام چلول، د کور دغه ترتیب چلول دا رچا کار دے، دا زنانه کار دی. بهرحال محترم عرض می دا کو زما نن که زنانه په دې خبره باندې ځان پوه کی چې شریعت اسلامی د کم ظلم نه مونږ بچ کړیو، د کم ظلم نه مونږ محفوظ کړیو، باید چې زمونږ زنانه بیا په دې خبره باندې ځان پوه کی چې کم دین، کم شریعت، کم اسلام مونږ ته حق را کړی دی، کم شریعت مونږ ته ژوندي اوسېدو حق په مقدس مکه را کړی دی. بیا زه په هغه شریعت باندې عمل ولې ونه کوم؟ بیا زه په هغه شریعت باندې عمل ولې ونه؟ او که زمونږ دغه خویان دي محترمو نن په دې خبره پوه شي، نن محترمو زمونږ نوجوان را روان نسل دا به الله ولا جوړیږي. زمونږ را روان نسل ځکه محترمو د بچی د پاره د مور ګیډه د اوله مدرسه ده، د بچی د پاره د مور غیګه دا اولنۍ مدرسه ده، دا اولنۍ تربیتګاه ده. زمونږ څومره بزرګان تیر شوي دي، څومره بزرګان تاسو تنګ شوي خو نه یې جی، تنګ شوي خو نه تنګ شوي چې بس کوم دي، بس ختموم ان شاء الله موږ متوجي اوسې کې ختموم. نن که تاسو وګورئ محترمو دې مسله باندې ځان پوه کړئ، کرن څومره بزرګان امت تیر شوي دي، څومره د امت کې مجاهدین تیر شوي دي، څومره د امت کې لوی لوی بزرګان تیر شوي دي. که تاسو د هغې تاریخ ولټوئ په هغې کې خامخا د مور حصہ ده، په هغې کې خامخا د مور تربیت شامل دی. محمد ابن قاسم رحمه الله چې کله راغله دی راجا داهر په یو مسلمانې زنانه باندې لاس واچو، د یو مسلمانې زنانه عزت یې لوټ کو. محمد ابن قاسم د هغه ځای نه راغی، په سن کې د هغه مظلوم خور انتقام واغستو،
پسند کې د هغه مظلوم خور په سر باندې لپټکه خو دا پسند کې هغه عظیم خورین معرکه وکړه او د خپل خور په هغه आवाज باندې لبیک وایو د محمد ابن قاسم تاریخ وګوري د محمد ابن قاسم رحمه الله مور وای ما خپل بچی له بغیر د اوداسنه پي نه دی ور کړی محمود غزنوی رحم الله چې کوم هندوستان د افغانستان نه هندوستان ته راغی هندوستان فتح کو الته چې کوم لوی لوی بوتانو هغه مات کړه هغه دنیا ورته پیشکشونه وکړه دنیا ورته یو لوی لوی د پیسو لالچونه وکړه محمود غزنوی رحم الله ټول ټکراو کړه محمود غزنوی رحم الله یو جمله ویلا ویل خلکو زبط تاریخ کې خپل نوم بت پروش راوستل نه غواړم زب تاریخ کې خپل نوم بت شکن راوستل غواړم نن د محمود غزنوی تاریخ وګورئ د محمود غزنوی رحم الله مور وای د محمود غزنوی رحم الله مور خپل بچی له پي نه دی ور کړی په دې حال کې چې دا پاوداسه کې نه نن د پوره دنیا چې په لړزان د امیر المؤمنین مجاهد مولا عمر حفظه الله 250 ملکونو چې وهلو خړه نن پوره دنیا کې د جهاد مشري کوي د جهاد امارت کوي د مجاهدینو امیر دی د مسلمانانو امیر دی د هغه امیر المؤمنین داغه مور د خپل دی بچی له بغیر د اوداسنه پي نه دی ور کړی